السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ او جوړ به یو ځل بیا د نوې ویډیو سره د پاین سټیپ چینل لاره در روانم چې یوه نوې او مزیداره ویډیو درته جوړوم. دا هم د فیسبوک د لرنینګ په اړه ده. ها دوستانو چې زما یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ او ترڅنګ زما یوټیوب چینل هم د سبسکرایب کړئ او بیل نشان یې هم ووایئ ترڅو زما ویډیوګانو د هر څه نه تر تاسو در ورسیږي او تر تاسو یو څه ترې زده کړئ او ترڅنګ که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک هرومرو کړئ ترڅو زما ویډیوګانو تر نورو هم ورسیږي. نو ویډیو شروع کوو. په ویډیو کې څنګه پیج کې سینډ میسیج او واتساپ میسیج او داسې نور میسیجې پر ځای موږ څه چک کوو فالو اپشن راولو. نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ او سکپ کوئ مه. نو دلته تاسو وینئ ویو از کې چې وایم چې څه رقم ته لیدل کې وینئ دلته لایک په دلته کېږي سینډ میسیج دلته کېږي. نو اوس زه غواړم چې دا سینډ میسیج پر ځای څه شي دلته فالو اپشن وشي. نو د فالو اپشن دپاره تاسو زما دغه ویډیو تر پایه په دقت سره راسره وګورئ. ویډیو در سره سکپ کوئ هم مه ترڅو تاسو په دقت سره پرې پوه شئ. نو راځو تاسو به چې وکړئ د هر څه نه مخکې دلته ایډیټ پیج دی. په دا ایډیټ پیج باندې څه شي کلیک وکړئ. زه نشان ته ښیم ترڅو تاسو ښه پرې پوه شئ. دلته ایډیټ پیج ته په دندې چې دلته خپله وینئ ایډیټ دی. سټانډرډ ایډیټ د سټانډرډ څخه په څنګ کې ایډیټ وینئ دغه نه د شاید د نشان ته په کاش که دا ایډیټ باندې به چک کړئ تاسو کلیک وکړئ. دلته به لږ څه صبر ورته وکړئ. نو صبر چې ورته وکړئ دلته کیز لاندې به اخري اپشن به دلته چې ویډیو پیج دی. په دا ویډیو پیج باندې به چک کړئ د اخري ویو د ډیټیلز په دندې به چک کړئ تاسو کلیک وکړئ. دا نشان وینئ دندې به تاسو چک کړئ کلیک وکړئ. ویو د ډیټیل دندې چې دا نشان چې وینئ په دندې به چک کړئ ویډیو پیج په دندې چې هر کله کلیک دلته چک کړئ اپلای ټمپلیټ په دندې به چک کړئ تاسو اخري بیخته د شین چې وینئ په دندې به کلیک دلته د پوزې کې سیو وینئ د سیو باندې به چک کړئ کلیک وکړئ. زه نشانات به روښانه تاسو ښه پرې پوه شئ. په دندې به کلیک وکړئ. څه چې انټرنیټ کوي ډایرکټ پیوز دلته کلوز درکړي. نو زه کلیک پرې کوم لږ څه صبر ورته کوم. دلته انټرنیټ لږ د مازدیګر ماسپښین ټایم کې لږ ضعیف ښکته شي ډېر ښکور نه کړي. دلته مو ته خپله کلوز ورکړي. زه بیا کلیک پرې کوم تر څو کار وکړي. نو دلته به خپله څه شي دلته کلوز پرې وشي. زه بار کلیک پرې کوم چې کار وکړي. دلته څه به خپله وینئ دلته کلوز راغی. دا کلوز یعنې اپلیټ دا دلته خپله څه شو دغه هغه سینډ میسیج پر ځای څه شو اوس فالو اپشن راغی. نو اوس بېرته راګرځو د خپل پروفایل د پیج پروفایل ته ځو. په پروفایل کې ګورو چې ودرېږه زما دلته خپله ته لیکلی دي کینسل د ټمپلیټ خو زه یې نه کینسل کوم. دلته به تاسو لوټ شئ خپل پیج ته. خپل پیج کې به دلته ریفرش کړئ. سینډ میسیج داسې لګي خو زه یې ریفرش کوم. چې ریفرش کوم خپله د فالو اپشن به څه شي راښکاره شي. دا فالو وینئ تاسو سینډ میسیج پر ځای فالو اپشن راغی. ویو از باندې چې کلیک وکړئ دلته چې فالو اپشن څه شو ولدی شو. سینډ میسیج پر ځای مو چې فالو اپشن فعال کړلو. داسې دلته څومره ښکلی دی. داسې ریفرش کوم سینډ میسیج لګي څه لږ ریفرش کوم وینئ فالوینګ پیج سره د پیج سره په څنګ کې چې فالوینګ په فالو اپشن څه شو بدل شو. نو تاسو وینئ چې زما پیج څه شو په فالو کې بدل شو. نو هیله لرم چې دغه یو څه ترې زده کړي وي او په پیج څنګه څه شو په د سینډ میسیج پر ځای فالو اپشن فعال کړو. ملګرو دغه ویډیو هیله لرم چې دا مو خوښه شوې وي. که چیرې زما ویډیو خوښه شوې وي نو زما دغه ویډیو در سره لایک کړئ ترڅو چې نور ورته ورسیږي او چینل در سره سبسکرایب هم کړئ او ترڅنګ یې بیل نشان هم ووایئ ترڅو زما ویډیوګانې تر تاسو د هر څه نه مخکې در ورسیږي. د نورو ویډیوګانو لپاره چې بیا تر څه د اوس لپاره د خدای په امان ښه شي.